ایران وایي د هرات خواب د اوسپنې پټلۍ کار به ډیر ژر بشپړ شي. سلام لیدونکو، ستړي مه شئ. د افغانستان او افغانانو لپاره ډیر ښه خبر. ایران ویلي چې له 3 میاشتو څخه به په لږ وخت کې د هرات خواب د اوسپنې پټلۍ د سرحدي تمځایونو کار بشپړ شي. د ایران د ترانسپورت او ښار جوړونې وزارت مرستیال خیرالله خادمي ویلي چې د افغانستان ایران د پولې په صفري برخه کې سرحدي سټیشنونه جوړیږي. نوموړي ویلي د هرات خواب اوسپنیزه کرښه د ګډې پولې په صفري برخه کې جوړیږي او له 3 میاشتو څخه به په لږ وخت کې بشپړه شي. خادمي زیاته کړې چې د دغه اوسپنیزې کرښې یوه برخه د ایران او پاتې برخه به د افغانستان لخوا جوړه شي. دغه کرښه د 35 کیلومترو پر اوږدوالي د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د اسانتیا لپاره جوړیږي. د ایران چارواکو په وینا دغه نوې اوسپنیزه کرښه نه یوازې د بار وړلو لګښتونه کموي، بلکې د سوداګریزو توکو له چټک لیږد رالېږد سره هم مرسته کوي.